سلامونه وخت مو پخیر نن چهارشنبه د اقراب یا لړم 14 او د نومبر 8 نیټه ده په موږ د موج نیوز خبری ټولګي ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړ ارقام ورکړي د سوداګریزو بندرونو عصري کول لومړیتوب وګڼل شو او ډونالد ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بری اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې هر 2 ساعتونه یوه مور د امیندوارۍ او زیږون په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې هر 2 ساعتونه یوه مور د امیندوارۍ او زیږون په جریان کې د مخنیوي وړ لاملونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه صندوق ټینګار کړی چې په کلیوالو سیمو کې د روغتیايي خدماتو محدود لاسرسی د میندو او ماشومانو لپاره لوی خطر دی. د یاد صندوق د اسیا او ارام سمندر سیمې رئیس له عامې روغتیا وزارت سره د روغتیايي زیربناو د پراختیا او د ګرځنده روغتیايي خدماتو د کیفیت لوړولو په اړه خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي اسلامي امارت ته د سوداګریزو بندرونو عصري کول لومړیتوب لري. د یاد معاونیت مسؤلین وايي اسلامي امارت غواړي ترڅو په هیواد کې د سوداګرۍ د پرمختګ په موخه سوداګریز بندرونه په عصري وسایلو سمبال کړي او د دې ترڅنګ د زیربناو پراختیا هم د دوی د لومړیتوبونو څخه دي. د اقتصادي معاونیت مسؤلین زیاتوي په اوسنۍ نړۍ کې د هیوادونو په اقتصادي پرمختګ او د ټولنې په هوساینه کې سوداګري پیر او پلور مهم رول لري او اسلامي امارت هم دې برخې ته پوره پاملرنه کړې ده او لا هم هڅه کوي ترڅو خپل سوداګري نور هم پراخه کړي. خو په دې برخه کې د سوداګرۍ یو واحد سیستم رامنځته کولو، د شته موانعو لرې کولو او د ګمرکي تعرفو کمولو ته اړتیا ده. دوی همداراز وایي اسلامي امارت په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د دې هڅو ښکاره بیلګه د صادراتو په کچه کې زیاتوالی دی. د مسؤلینو په خبره سره له دې چې لا هم د سوداګرۍ د کسر کچه لوړه ده، خو د سوداګرۍ په برخه کې د شته کسر د له منځه وړلو په موخه کره او دقیق پلانونه چمتو شوي او د سوداګرۍ سکتور د پیاوړتیا په خاطر زیربناوې چې مهمه برخه یې د سوداګریزو بندرونو پراختیا او په عصري وسایلو سمبالول دي د رغولو په حال کې دي. د دې ترڅنګ مسؤلین وایي د ځمکنیو سوداګریزو بندرونو شتون د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې زیات اهمیت لري او افغانستان هم د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو سوداګریزو بندرونو له لارې خپله سوداګري ترسره کوي او له دې لارې غواړي خپله سوداګري پراخه کړي. د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې د افغانستان مهم او فعال سوداګریز بندرونه تورغونډۍ، اسلام قلعه، زرنج، سپین بولدک، غلام خان، تورخم، مقینه، حیرتان او شیرخان دي چې د لارې هره ورځ زرګونه ټنه صادرات او واردات کیږي. مسؤلین همدارنګه وایي له همدې بندرونو څخه په شفاف او د برېښنایي سیستم پر مټ په ورځني ډول میلیونونه افغانۍ عواید راټولیږي چې د خپله د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول لري. د عامې روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي د ایمرجنسي ادارې له عمومي مشرې سره لیدلي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د یاد وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د ایمرجنسي ادارې له عمومي مشرې روسیلا سره د ظرفیتونو په لوړولو خبرې کړې دي. په یاد لیدنه کې په افغانستان کې د ایمرجنسي روغتونونو له لارې پر وړاندې کېدونکو خدمتونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړولو، د روغتیايي خدمتونو په پراختیا، د معلولیت لرونکو ناروغانو لپاره د خدمتونو پر برابرولو او په ایمرجنسي روغتونو کې د تخصصي پروګرامونو د پیل کېدو په اړه خبرې شوې دي. په دغه لیدنه کې مولوي نور جلال جلالي د افغانستان روغتیايي برخې د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو روغتیايي ادارو مرستې اړینې یادې کړي او له مقابل لوري څخه یې غوښتي ترڅو ورسره د روغتیايي خدمتونو د پراختیا او د افغانستان د روغتیا برخې
برخې کارکوونکو د ظرفیت لوړونې پروګرامونو برخه کې پوره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د یاد ادارې عمومي مشر وویل موږ کوښښ کوو ترڅو د روغتیا په برخه کې دوامداره کار وکړو او ترڅنګ خپل خدمات لا پراخه کړو. د دې ترڅنګ روسیلا میکیو زیاته کړې موږ ژمن یو چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د عامې روغتیا وزارت سره په یاده برخه کې لا زیات همکاران راجلب کړو او شتو ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د بریټانیا شارلز دافیر رابرټ ډیکسون سره هم لیدنه کړې وه. په یاده لیدنه کې د هېواد په لریو پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو په جوړولو، د سرطان او روږدو ناروغانو د درملنې په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د روغتیا سکتور برخو کې د نړیوالو مرستو د راجلبولو په موخه بحث او خبرې شوې وي او په دې برخه کې مقابل لوري د هر راز همکاري ډاډ ورکړی و. ننګرهار کې د یو ښوونځي جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ چودري سیمه کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوي لیاقت علي عابد د یو ښوونځي جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د ښاغلي عابد په خبره یاد ښوونځي ته د سیمې یو اوسیدونکي خپله ځمکه وقف کړې وه چې د هسکې مینې خیریه بنسټ په مالي لګښت په پاخه او اساسي ډول ودانۍ جوړیږي. ښاغلی عابد زیاتوي پلان لري چې د ننګرهار ټولو هغو ښوونځیو ته چې په اساسي ډول به ورته معیاري ودانۍ جوړوي. د کابل ښاروال د ځینو سیمو کې د سړک جوړونې د پروژو له تطبیق څخه کتنه او څارنه وکړه. د کابل ښاروال د کابل په ځینو سیمو کې د سړک جوړونې د پروژو له تطبیق څخه د کتنې او څارنې په ترڅ کې قراردادي شرکتونو ته سپارښتنه وکړه چې د پروژو په تطبیق کې د کار لوړ کیفیت ته لومړیتوب ورکړي. د کابل ښاروالۍ د خبر له مخې په دې پروسه کې د ذاکرین د واټونو ترڅنګ د قرغې سړک، بادام باغ، د خیرخانې کوتل دویمه برخه، امید سبز، عرفاني سړک، پولیسوخته او پولیسورخ د پله په شمول د شیرپور مکرویانو څلور لارې لومړۍ برخې او تنګیغارو په سیمه کې د ښاري بیارغونې پروژو له بهیره د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید له لوري لیدنه وشوه. د کابل ښاروال د سړک جوړونې د پروژو تطبیق لپاره د قرارداد لرونکو شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل. ښاغلي عبدالرشید د دغو شرکتونو مسؤلینو ته امر کړی چې د پروژو په تطبیق کې د بې کیفیته موادو له کارولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه د پروژو په تطبیق کې سرغړونې ښاروالۍ مسؤلینو او د کابل ښاریانو لپاره د منلو وړ نه دي. نوموړي د پروژو جدي تعقیب، د بې کیفیته کارونو مخنیوی د ښاروالۍ له لومړیتوبونو څخه وبلل او ویل چې د تکراري سرغړونو په صورت کې به یې قراردادونه لغوه شي. د کابل ښاروال د ښه کیفیت په پام کې نیولو سره د ودانیزو چارو د ګړندي کولو سپارښتنه وکړه. کندوز کې د سلام مخابراتي شبکې شپږ سایډونه په فعالیت پیل وکړ. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي په کندوز کې د سلام مخابراتي شبکې شپږ سایټونه فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د اترا ادارې د پلان پر اساس د هیواد د محرومو سیمو ته د مخابراتي اسانتیاوو د چمتو کولو په موخه د TDF لسمې پروژې له لارې په کندوز کې 14 سایډونه په نظر کې نیول شوي وو چې له جملې شپږ د دغه ولایت په 4 ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول او د پاتې او نورو سایټونو د جوړولو چارې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او ورسره به په دې برخه کې د یادو سیمو اوسیدونکو ستونزې حل شي. جوزجان کې د 19 ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي سید حفیظ الله معتصم بالله وایي په جوزجان کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 19 ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې په رسمي ډول یې چارې پیل شوي دي. د جوزجان ولایت د پوهنې رئیس مولوي سید حفیظ الله معتصم بالله په خبره د دغه ښوونځیو په رغولو سره به ګڼ شمېر زده کوونکي زده کړو ته لاسرسی ولري او په مناسب چاپیریال کې به خپل زده کړې ترسره کوي او ترڅنګ به یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په افغانستان د اسلامي امارت د واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په افغانستان د اسلامي امارت د واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور ښوونځي هم رغول شوي دي. په ورته وخت کې د یادې سیمې اوسیدونکي د پوهنې ریاست له دې چارې خوښ دي او د دولت څخه یې په نورو برخو کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته ښوونځي رغول شوي او په ځینو یې لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
کندهار کې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت چک ډیم جوړیږي. یا چک ډیم د دغه ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې په رسمي ډول پیل شوي دي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دغه چک ډیم د UNDP مؤسسې په مالي مرسته جوړیږي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې یاد چک ډیم به 1 متره اوږدوالی، 15 متره پلنوالی او 15 متره لوړوالی ولري چې چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي او په ترڅ کې به یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ورته وخت کې د یادې سیمې اوسیدونکي د چک ډیم د کارونو پر پیل خوښ دي او د دې ترڅنګ د دولت څخه پر نورو برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته چک ډیمونه جوړ شوي او په ځینو یې لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډنمارک له بېځایه شوو افغان کډوالو سره په ځینو برخو کې مرسته کوي. د مهاجرینو د چارو وزارت مسلکي مرستیال د ډنمارک د مهاجرینو د ټولنې له مرستیال او د ډنمارک د کډوالو ټولنې د پروګرامونو برخې مشرې هانا روزا هلویت سره په کتنه کې له افغان مهاجرینو او بېځایه شوو سره د پوهنې او روغتیا په برخو کې د هر اړخیزو مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د خبر له مخې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد د ډنمارک د مهاجرینو د پروګرام له مرستیال احمد ضیا معیار او میرمن هناروز حلوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دې کتنه کې د پروژو د تطبیق په برخه کې د لاسته راوړنو او ستونزو په باب خبرې وشوې او له دغه وزارت سره د دغه ادارې د همکارۍ او د تړونونو په اړه هم خبرې وشوې. اغلې حلوي په افغانستان کې د ډنمارک د مهاجرینو ټولنې د فعالیتونو، خدماتونو او دندو د پیل په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې د ډنمارک د مهاجرینو ټولنه د سرپناه جوړولو، د نغدي مرستو د ویش او ساتنې او د کوچنیو کاروبارونو په برخو کې خپل فعالیتونه د مهاجرینو چارو وزارت په همکارۍ او همغږۍ ترسره کوي. د وزارت مسلکي مرستیال وویل چې د همکارو بنسټونو فعالیتونه او دندې باید د مهاجرینو په اړه وي او د هغوی د ستونزو لپاره باید ترسره شي. ښاغلي راشد د اسلامي امارت له اصولو سره سم د کمو اداري لګښتونو په اجرا ټینګار وکړ او د بېځایه شویو مهاجرینو له شرایطو سره سم د پوهنې او روغتیا په برخو کې د هر اړخیزو مرستو د دوام غوښتنه وکړه. اوس هم پام وکړئ یو بهرني خبر ته. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوریت غوښتونکي نومان ډونالډ ټرمپ د فلوریډا ایالت په بالم بیچ کې خپلو پلویانو ته د بریا مبارکي وویله، سره له دې چې د انتخاباتو پایلې لا نه وې رسمي شوې. ټرمپ په شمالي کارولینا او جورجیا کې د بریا له اعلان وروسته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به خپلې ژمنې عملي کوي. د انتخاباتو د وروستیو شمیرو له مخې ټرمپ د 246 او د هغه سیاله کاملا هاریس 210 الکترال کالج رایې ترلاسه کړي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.